دا د ځمکې بیوټي ده، ځمکه چې ښکاري ښایسته ښکاري مزناکه ښکاري، نو دا په چا ښکاري؟ په علما باندې ښکاري. ډاکټر صاحب مونږ څه وایو 100 روپۍ کور 200 روپۍ کور، داسې بې غیرته پښتانه م لیدلي دلګان. څه ورته وایم ستاسو سره د دې نه بل غلط لفظ نشته. ما ته خو دا ځینې مشران وایي مې وایه، نو زه 100 روپیز او 50,000 روپیز خلکو ته زه څه ووایم یار چې هلته قرآن کې الله وایي، هلته حدیث کې الله وایي، دا له ټول نه اوچت خلک دی، مونږ ورته هغومره سپک وکړو، نور ورته څه ووایم؟ ستا ژبه کې سختي ده، ته دا کې او ته هغه کې، په مولانو به خلک سورېږي، زه به بیا مې مونځ ښه دی، 5 وخته یې کوئ، دا د سترګو رڼا ده او د مازه او د دین ستن د ډاکټر صاحب. څه تاسو زکاتونه ورکوئ، به دې صدقو څه به ستاسو بیمارۍ نیسي، تاسو ته به جنت ملاویږي. خیر دی که خپل امام ته سورېږئ، خیر دی که په امام باندې 100 روپۍ کور ښودی دی، خیر دی که په دې 2020 کې 15,000 تنخواه ورکوئ. داسې بې غیرت هم چېرته لیدلي دي دلګان او خبرې الله اکبر. زه هغه نشم ویلی 22 ویلر هم نشي وړی، ډوزه زه هغه چل کوم، زه دا چل کوم. او څه کوي د امام تنخواه د جومات سوی سوی نصیب الله 15,000. داسې بې غیرته پښتانه ما په مخ د ځمکې نه دي لیدلي. تاسې انټرنیشنل دلګان ډاکټر صاحب خفه خو نه شو، ولې دروغ یم. ستاسو د امام تنخواه څومره ده؟ ګزاره کوي ښه ده. تاسو یار تاسو به ښه خلک یې نه. زه څه وخت مخکې یو جومات کې زما ویانو ډېر مې خوښ شو، مې به دې څومره خرچه راغلې ده؟ وایي 1 کروڑ 10 لاک. ما د امام تنخواه هم څومره ده؟ وایي 10,000. څه شي؟ ما امام راوغوښتو، ما یې څنګه چل دی؟ وایي بس وخت تېرېږي نه. نو یو حاجي صاحب پکې ناست و، هغه ما ته وایي زه دومره مالدار یم، زما بچي سعودي کې دي، چې یاره که زه ټول عمر مدینه او حرم کې وخت تېروم نو څه مسله هغو ته نه جوړېږي. ما امام صاحب ته ویم موټر سایکل دې شته؟ وایي نه. ما جب کې ښه 10,000 روپۍ وي، دا به تاسو منئ یا نه منئ چې د ملا په جب کې 10,000 روپۍ خو وي، زه پکې لږ غوړ زړ غوندې یم ګزاره کوم، ما ته ربر نه ډایرکټ الله پیسې رالیږي. څه شکر دی تیمرګرې مقتدیانو نه الله ساتلی یم د دوی د محتاجۍ نه. زه چې کله اوده شمه د شپې راځي ازغره زما جب ته راچي، نو ما ورته دا 10,000 روپۍ زه د امام له ورکومه 1,000 تکه چې دله یونیک موټر سایکل والو دا ډېر د لرې نه راځي. ما ته زه دله چیر علیږم او غوزان نه علیږم او راځم، حقه چې تلی دی بیا نه راته. امام صاحب ته مې هغه حاجي صاحب رانغی، ما ته وایي مړه ته دا خلک نه پېژني. څه اوسه پورې هغه راته چای ورکو شوی دی. مې زنده باد. دا ښکته خوند کوي دا دلګان، دا بره خوند نه کوي. څه ما ته رنګه مو شوی جنازې له راشه، مې زه د دلګانو جنازې نه کوم چې په پیسو غوړ زیړي او څه کوي د امام بېعزتي کوي، بې ادبي کوي، او د ټول نه به زیات امام ده تنګوم. بس ډانګي لاندې تیار دي سړي ډانګي. او څنګه یې تنګول کړ؟ مولوي صاحب یاره ته په ټیم نه راځې، د نه سړي زویان بې غیرته بې شرمه بې حیا. محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من اهان العالم، څوک چې عالم بې عزتي وکړي بې ادبي وکړي صح الفاظ ورته وایي فقد اهان العلم، یقینا هغه د علم بې عزتي وکړه، توهین یې وکړو. ومن اهان العلم، او څوک چې د علم بې عزتي وکړي فقد اهان النبي، یقینا دا د محمد رسول الله بے ادبی وکا. ومن اهان النبي فقد اهان جبريل، چا چې د محمد رسول الله بے ادبی وکا یقینا د جبريل امین بے ادبی وکړه. ومن اهان جبريل، او چا چې د جبريل بے ادبی وکړه فقد اهان الله، یقینا د الله بے عزتی وکړه. ومن اهان الله، او چا چې د الله بے عزتی وکړه اهانه الله یوم القیامه، الله رب العزت په قیامت کې بے عزت کی، ذلیل به کی. څوک دا څوک چې غړی ساری ټیم وشو او ټیم ونش رسته شو مخکې شو فاتحه لراغه او رانغه، نن مارکیټ کې نن الته ګرځیدو گاړې دی وسره خې جامې اغوندي. دا بے غیرت چې دا به الله ذلیل کوي. سر دا دلګان د 1000 روپۍ چور کوي کنه، دیو پته چې کم لوبه به وسه کوي د خلکو سره. پښتانه ټول خویدلی نه سفارت اویم صفا
ولې دا به خاورې خوري څو ډاکټر صاحب تپوس په نه کېږي څه ما به یو عالم ما ته ووي چې زما په یو لور باندې څه د 60,000 راوړي دی اوس هم علاج شروع دی مې تنخوا دې څو د غلی شو دلته راسه دفتر کې ناستو وایي 4,000 دې مقتدیانو نه به تپوس نه کېږي څه نه به کېږي تاسو به وایئ چې د عالم ګټه ولې نه کوي یو سوال که ذهن کې ستاسو راشي دا ولې ګټه نه کوي ډاکټر صاحب جواب نشته الله وایي ما ورته علم ورکړی دا به علم خورئ سورة البقره کې آیت مبارکه ده و یا ساتي زما بندگانو مؤمنانو دا عالمان چې دي دوی به خپل کاټن اغوستی خپل جوبي به خپل پګړۍ به خپل ګاړي به او یا ساتي دوی په خپل فقر پټ کړی دوی په خپل غریبي پټ کړی د دې وجنه چې د تیمرګری خلک د کلو خلک د عالم ته داسې ونه وي چې دا کمزور دی دا فقیر دی الله رب العزت اولنۍ سورة البقره کې فرمایي و اسلام مازغه دي کلاو شي د دې سړی تپوس وکړه د ژوند څنګه تیریږي د علم تخپل ژوند ورکړی ما پکې للفقراء الذين احصروا في سبيل الله الله رب العزت وي ما د دین په خورولو کې دا بالکل بند کړی دي نو د دین نه راول دوی سره ټیم نشتا د دوی سره ټیم نشتا غني خغټ کټي خغټ سټ خغټه خېټه د نور خلکو نه خغټلې شي وجه سره دی په دین کې صحیح مشغول وي نو الله رب تفوس کې څه تبه تفوس کې دا نه چې 400 روپۍ ورکې او نور خیر خیریت په 100 روپۍ کور زه دلالم نو د یو کور پسې د دریو میاشتو 300 شارټ شوی نو ما تاسو کوی دا ډېر لوی ټیکادار دی د سره 2 اکسلای دی 2020 مې ښه دا خو به داسې بے غیرت دی چې ایوارډ وته ورکو او د دریو میاشتو پسې 100 روپۍ سٹارټ یا د پښتنو په شان دلګان ما به دې میدان کې ونه لیدل هر سره بدل پیسې خو د ایمان د پاره د عالم دین د پاره بداوي زما گزاره نه کیږي څه زه ډېر سخت خرابم نو موږ ته الله دې سخت خراب کا زما یو امام ملګری هغه ته چرته یو مقتدی ویلو امام صاحب وې ټیم شوی دی ما ته مولوي صاحب وی ما ډکه اسراله چې هر دې د دې وضوخانه کې ډېر خپل ټایمونه لګېدل دي یا الله یو درز ورکی څور کی خو په خپل مې ویلي ډاکټر صاحب زبر امام راولم زړه کې مې رااله و یو ورځ نه دوه ورځې نه په درېیمه ورځ شولې دا رانې ماشه دا شاته نه دی دا پختې د اړو کې څه 15-20 ورځې ژوندې او بس لاړو ورنال شي څه صرف یو ټکی ویلی و امام صاحب ټیم پوره شوی دی مخکې کېږه دلته خو ګورې هم دا خیال کوئ زه اکثر د امامتۍ ته راکوزېږم خلک بلې مخکې صفونو کې ولاړي ته کې نه چې جینجی پې لګېدلی کښېنه پکه لاره مړه 2-3 منټه په تا څه خارخ راغی څه چینجی راباندې ولګېده څه نور خو ماشاءالله خري خو کله کله ځینې مازدیګر مانځه ته هلکه زه الله راکوزېږم ګوره د ما نه مخکې څوک ونه درېږي او پکه لاره کښېنې دې کې ثواب دی د الله په کور کې کښېنئ دلته سورګې او سپږې نه دي ښه ښایسته ماربل دي ښه پاک ځای دی بره ګوره یم ګړۍ ته کتل حرام دي څه دي ګړۍ ته کتل حرام دي بل ځای کې ته چې د پنجکوړه په غاړه باندې صرف یو باربیکیو لتلی تالته 3 غنټې تېرې کړي څه مسله نشته ته چې مري ته یو شپې لتلی تالته 3 شپې تېرې کړي په تا حالت نه راځي خو که امام صاحب 4 منټه لیټ شو په تا چینجې او هغه هم د پکې 3 سره چینجې لګېدلی بې غیرته پښتانه هلکه د امام عزت کوئ د امام بېعزتي الله وایي زما بېعزتي ده څه او که لاسې نه پسې چوت کو ما کتلی دي ما ته ملګري کیسه وکړه وایي د مخې سره غورځېدلی و صرف یو 24-48 غنټې وایي زه چې تپوس لاړم وایي ما ته وایي چې مړه بس طبیعت مې داسې دی نو په طبیعت دی اوس منبر کې ولاړم د چېرته جلسه کې م بیا زه ډېرې ښکلې کنځلې کوم ستا طبیعت یو کس زما بی پي خېجي مې بی پي دې کوزه ساته ستا دا بی پي چېرته ښځې ته ورخته دا لوکل سټیشن ایس ایچ او ته ورخته دا چېرته ډي اس پي ته ورخته دا چېرته ایس پي ته ورخته دا چېرته ملک ته ورخته دا چېرته خان ته ورخته ایمان ته ستا بلډ پریشر خېجي تاسو به کتلی بی پي مې وخته نه دا بی پي دي د بی پي بچیا زما وایي بی پي خېجي تی وخېجو ایس پي ته چې ډانګي د باندې برابر کړي تی وخېجو آرمي والا یو سپایي ته افسر ته ضرورت نشته چې د بوټانو د باندې ډرون حمله وکړي چې تا ته بی پي وښیي صرف امام ته ملا ته ستا بی پي خېجي نه سړي زویه بې غیرته نو د امام بېعزتي ده چا بېعزتي ده دا د الله بېعزتي ده الله وایي زما بېعزتي چا وکړه چا زه به یې څه کوم څه احان الله یوم القیامه زه یې په ورځ د قیامت باندې څه وکړم څه به وکړم څه دا به زه ذلیله کړم دا به زه
تباہ برباد کم. او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو لوی محدث تیر شوی دی هغه احالة العلماء کفر داغه په توبه باندې راغلی دا. مولانا اشرف علی تانوی امداد الفتاوا کې دا نقل کړی دا چا چې د امام بې عزتي وکړه د ایمان لاړو. چاته د امام بې ادبي وکړه نه د کفر اندیشه ده. لوی لوی محدثینو د دې آیاتونو او د دې حدیثونو پرانا کی فتوا ورکړی دا. هغه عالم چې محمد رسول الله فرمایي تاسو وایي صلی الله علیه و آله وسلم محمد رسول الله فرمایي سوې عالم څوک دی؟ وښه وته ډاکټر صاحب وښه وته وګونو وته کولاو کا دی به کوي خپل کار وکړي. وان العالم یقینا عالم چې دی لا یستغفر له د دې د پاره بخنه غواړي من اغس فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او په ځمکه کې دي والحیتان او هغه میان فی جوف الماء چې د اوبو په منځ کې وانه یقینا فضل العالم علی العابد فضل د عالم سړي په عبادت گزار سړي دسي دي کفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب لکه چې د سپوږمۍ فضیلت په ستورو باندې وي. څوک وایي؟ محمد رسول الله فرمای وان العلماء او یقینا عالمان چې دي ورثه الانبیاء دا د انبیاء ورثان دي. وان الانبیاء او یقینا انبیاء لم یورثوا او میراث نه پریخه دینارونه ولا درهما او نه درهمونه وانما ورثوا العلم او یقینا دوی ته په میراث کې علم ملا شوی. فمن احظه احظ بحظ وافر او چا چې دین صح حاصل کړو هغه ډېر څه حاصل کړ. میان یو کس تاسو کو میان به څنګه دعا کوي؟ مې محمد رسول الله ته کڼي وانی او ونی سلام کوي. میان عالم د دعا نشي کولای. به چې محمد رسول الله به دوی خبره ته ضرورت نه کانی بوټي پس مکه چې څومره زنده سری دا چاره پاره او سوې عالم د پاره. یا الله دا معاف کړي دا 3000 روپۍ صفا به وای دا 3000 روپۍ چې سار پاسي د سبقونه وای ستا قران وای حدیث وای د چې ماسپخین راشي به قران ته ناسي به رست حدیث ته ناسي به قران ته ناسي به حدیث ته ناسي به ماخام به قران ته ناسي او سماغه ډېر بد حالي وای دا خو د شپیم انلاین بلجیم او امریکای ته په نت باندې لګي ستا قران خوري د خو خوب هم نشتا کسار کې نماز پسې ود شو لګ بود شي غني خوب هم نشتا. یا الله دا شنګری د مولا په کې اولو باخي دسی وای سوي دا پکې سو بخه ځکه نو کار سره مولي سي. بهرحال نو دا ولا سکی دعاګانې کې څه دعاګانې کې مونږ تر پیغمبر نه باغ ملاو دي نه دینار ملاو دي نه سرزر ملاو دي نه هغه خپلم نو نه مونږ ته پریخي دي. مونږ ته په وراثت کې سره کړی علم را کړی فوه را کړی دا د دین خورول را کړی دي خلکو ته رسول را کړی او بلې باندې مونږ رواني. نو لہذا ما ټول درخواست کې دا علم دی. زه الحمدلله دلته هو سدسي مسله نشتا او چار چاپیرا ما ته دا شکایت راځي چې پښتنه د امامانو ډیره بے ادبي کوي. یا ساتي څخه به کې مردار شو او کدی عالم د پس لاس سوت کړی یقیني نه بم دنیا برابرۍ نه بم آخرت برابرۍ. کم از کم په جمعات کې لکه 10 روپۍ هم ورکوي خو بے ادبي مکوي. ما ته پته تاسو د 300 سیوا ورکول هم نشي. د نسوارو د پاپړو پیسې ورکوي بچیم ډیر خوري. امام صاحب له 300 ورکوي بچیم د سلو په پاپړو د 300 خوري. امام له د میاشت 300 ورکوي هغه خیر دی هغه کې سنوم په بے ادبي مکوي. نیر نه خېږي او ته مو غړو ته مو ګوري. جمعات کې د الله کور د خپه اطمینان سکینه چې ثواب دته ملاويږي. 3 منټه چې لوټ شو ګیټ مساري یو اواز دلته مازی ګرالمو چمچکې د چتی بچیا به غیرت دته چرته د مور او پلار نه دی ویل چې امام ستوي به حیا انسان 3 منټه وراوړي دي پتا څه خارخ راغی د الله په کور کې تنگ دي داسې خلک. نو که داسې امام نه پس لاس چوت یقیني دنیا او آخرت مو ټول تباہ او برباد. او زه یو خبرم کوم. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.